وای دا ولې؟ دا خو داسې خفه ښکاري. باجي تا ته پته نشته؟ نه. شهزاد انګلند ته روان دی. او نو دا خبره ده. نو ته خفه کېږې ولې؟ خو باجي 15 کاله ډېره لویه موده وي. خو ټیک ده وي، خو د چا دپاره چې هغه انتظار کوي. څه مطلب؟ مطلب دا چې ته د خپله سټډي کوه او هغه د خپله سټډي کوي، او بیا فون، خط، انټرنیټ د دې څیزونو نه پس خو انتظار خو په ټیک ټاک ملاقات کې بدل شي. ته ولې خفه کېږې؟ ګوره سایره که ته خفه کېږي نو زه بیا نه ځم. نه پلیز داسې مه وایه. نو بیا وخانده او ما په خندا خندا رخصت کا. ګوره سایره موږ څومره خوش قسمته یو، زموږ ترمنځ نه څه د زمانې دیوال ودرېدو نه د خاندان. ما ته وغوښتې ته ماله راغلې. شهزاده 15 کاله ته به ما یادې؟ ما څه؟ ما هېروې خو به نه کنه. سایره کومه ورځ چې زه تا هېره کړم هغه ورځ به زما زړه درزېده بند کي. خدای دې نه کړي. دا ته څه وی؟ بیا داسې سوچ هم ونه کړي. زه چې انګلند ته لاړ شم زه به روزانه تا ته ټلیفون کوم، او بله دا چې په نیټ باندې به هم رابطه ساتو. ټیک شوه؟ ریلاکس پلیز ټیک یور ټیم. مورې د دې وخت څه پته لګي نه؟ او بچې عایشه هم واده شوه او سایرې نوکري هم شروع کړه. واقعي وخت ډېر په تیزۍ روان دی. مورې عایشه باجي مې ډېره یادېږي. ګوره بچې چې لوڼه واده شي نو پکار ده چې په خپل کور باندې زړه ولګوي. ته ورته ولې بیا ټلیفون نه کوې؟ داسې مه کوه. خو مورې عایشه باجي واده کې څومره خوند وکړه نه، او څومره ښکلې ښکارېده. واقعي زما په خیال بیله شو. زه ګورم مورې. راځئ. په خیر په خیر. السلام علیکم. کینی پلیز. څنګه حال دی؟ شکر دی بس تېرېږي. ستاسو د کور په خوا تېرېدم، ما وی چې ستاسو هم لږ خبر واخلم. ډېره مهرباني. شهزاد بچې مې راپسې د UK نه فونونه کوي، وایي چې ماما د سایرې دې کره لاړ شئ او د سایرې دې کره لاړ شئ. رښتیا څنګه دی شهزاد بچې مې؟ شکر دی ښه دی. تاسو ته هم سلام دی. وعلیکم السلام. لږ فروټ مې راوړي دي په ګاډي کې دي، لږ سوکر ولېږئ چې راوړي. د دې تکلیف څه ضرورت و؟ دې کې د تکلیف څه خبره ده؟ خپلې لور له مې راوړي او ها رښتیا شهزاد وی چې زه یو څو ورځو کې را روان یم. سټډي خو یې لا پاتې ده، خو وایي چې د یو میاشت چوټي راته ملو شوې ده. الله دې په خیر راولي. بچې ورشه که نه انټي له چای شربت؟ نه بچې لیټ کېږم، زه به لاړه شم. نه تاسو به داسې ځئ؟ خیر دی چې به بیا وڅښم، هېڅ خبره نه ده. تھینک یو. مهرباني. السلام علیکم. دې په امان وځي. هلو جی دا د مسایرا کور دی؟ جی زه د مسایرا د آفیس نه زمان خان خبرې کوم. جی ډایرکټر صاحب څنګه یې تاسو؟ خیر خو که نه؟ فون مو څنګه کړو؟ خیر دی، بس د سیرې بیبي یو وړه غوندې حادثه شوې ده، وایم چې تاسو خبر کړم. جی څه چل شوی دی؟ تاسو ما ته صفا وایي. جی بیبي د کارخانې په لیبارټرۍ کې د سیرې بیبي په مخ تیزاب توی شوي دي
نور بچتا بس لږ معمولی شان زخمونه دي هسپتال ته م شفټ کړې ده زما کسان ورسره دي خدای به خیر کړي जी जी राबिया राबिया राशा प्यार का दी फोन होगा डॉक्टर साहब जमाल और संग लगा बेबी ستاسو لور ستاسو مخکې ده डॉक्टर साहब उस خدای به خیر کړي تاسو حوصله مه بېلئ قادر صاحب تاسو لږ ما سره راشئ जी डॉक्टर साहब راځئ डॉक्टर साहब जमाल और څنګه ده قادر صاحب زه تاسو نه حقیقت پټول نه غواړم ستاسو لور ژوند ته خو څه خطره نشته خو خو څه ډاکټر صاحب قادر صاحب د حادثه کې ستاسو لور خپله ښکلا بېل دا څه وایې ډاکټر صاحب زه رښتیا وایم قادر صاحب دا حادثه دومره شدیده وه چې زه نه پوهېږم چې څه ټریټمنټ ډاکټر صاحب څه پلاستیک سرجري دې حادثه کې د هغې مخ ته چې کوم نقصان رسېدلی دی او پلاستیک سرجري م یو آپشن شته خو به لږ وخت غواړي خو ډېرې زیاتې پیسې وخت پیسې هغې مخ زخمونه لا تازه دي خو بله خبره ده قادر صاحب چې پلاستیک سرجري نه پس هم کیدای شي دومره زیات فرق رانه شي تاسو د زیات امید تمه مه لرئ داسې مه وایه ډاکټر صاحب داسې مه وایه الله ته وګوره داسې مه وایه ډاکټر صاحب قادر صاحب ګورئ زه ستاسو درد محسوسوم خو دا یو حقیقت دی اوس زه تاسو ته دا وایم چې دا حقیقت تاسو ومنئ ډاکټر صاحب په پلاستیک سرجري به څومره خرچه راځي کافي زیات دی خو لا د هغې وخت نه دی راغلی تاسو داسې چلو کوئ چې د هغې پراپر ټریټمنټ جاري ساتئ دوايانې چې کومې دي پابندۍ سره ورکوئ الله به خیر ډېره ښه ده ډاکټر صاحب حوصله مه بېلئ قادر صاحب دوا کوئ خدای به خیر